همراز به یو د روجه په کومو سیزونو باندې فاسدیږي جی او یو دا ده چې روجه کې ښه کار نه دی، مکروه دی، د روجې هغه ثواب پې کمیږي. جی په کومو سیزونو چې روجه ماتیږي نو اخو داسې دي چې هغه معدې ته لاړ شي، جوف د ګېډې ته لاړ شي یا جوف د دماغو ته لاړ شي نو هغې سره روجه ماتیږي، جی هغې سره روجه فاسده شو، بیا قضا ده او کفاره ده، د هغې ځان له مسله ده. جی یو دا ده چې د روجې په ثواب کې کمی راځي، جی کم د روجې هغه برکات دي سړی د هغې نه محروم شي. جی هغې ته مونږ وایو د شریعت په اصطلاح کې مکروهات. دا مکروه کار دی، بد کار دی، نور روجه پې خرابېږي نه خو ثواب خراب شو، جی ثواب کم شو. جی نو په هغې کې فقهاو لیکلي دي وایي داسې یو عمل کول چې په هغې کې ستا د بدن کمزوري راشي، دا مکروه کار دی. روجې ته به بدن طاقت کې ساتي، دا یو فریضه ده چې دا فریضه ته ښه طریقې سره ادا کړي. اوس داسې یو کار کول په دې کې چې هغې سره ستا بدن کمزوري شي، لکه مثال په طور تا ته اوس چا ووایي چې یاره وینه ورکول ضروري دي، نو دا ټیک ده چې دا یو ده ثواب کار دی، اجرونه دي پکې، د یو انسان جان بچ کول دا ډېر یو فایدې کار دی. خو که بل طرف ته وګورې نو ستا نه په یو بله فریضه خرابېږي. که ته وینه ورکې نو هلته ته بیا روجه نشي نیوی، که نیوی شي خو ټیک ټاک ده، خو که نشي نیوی او بدن دې کمزوري کېږي وینه ورکول دا مکروه کار دی، دا مه کوه بیا، ځکه ته پې د فریضه خرابېږي پې ستا. دغسې د حاجیان صاحبان ځینو د حاجیانو صاحبانو ته دا خبره دې ځای نه کېږي په هغه کې کورسونو کې چې تاسو فرایض ادا کې نو د فرایضو نه وروستو بیا تاسو سره مقوي نو بیا که ته غار سور ته ځې او که غار حرا ته ځې، ځکه دا خو یو ګران کار دی. اوس که ته هلته لاړ شي او بیا د خپې کار نه کوي، بیا دلته فریضه نشي ادا کولی او ګرځې څه پسې یو مباح کارونو پسې ګرځي، نو وی دا مه کوئ، د حج نه وروستو د فریضې نه وروستو دا کارونه وکړئ. نو که ستا په روجه کې کمزوري راولي، اوس په وینه ویستو خو روجه نه ماتیږي، خو دا ده چې کمزوریږي بدن، نو که ستا روجه ته په نقصان رسي، کمزوري کېږي، نن خو به ټیک ته روجه ورسې خو سبا بیا نشي نیوی، نو د هغې نه دا ښه ده چې روجه وینه مه ورکوه. یا دغسې دا خلک حجامه کوي، هغه وینه وباسي، پخوا به یې ورته ښکر وي، اوس نو سبا حجامه ده، نو حجامې سره بدن کمزوري کېږي، د بدن نه وینه وځي، د دې وجې نه دا مکروه ده په رمضان کې، که ستا روجه پې خرابېږي، هله کمزوري کېږي پې. نو یو خو داسې دا وینه ورکول، وینه ایستل په دې روجه نه ماتېږي، خو دا مکروه کار دی. دویم دا خوله کې خلک، بعضې خلک د ګرمۍ یخنۍ کې خو نی، خو د ګرمۍ کې ډېري خلک د خوله کې لاړې راجمع کوي او تیری یې لاړې تیری خوله کې راجمع کول او تیرل دا یو مکروه کار دی. نو دا بد کار دی، داسې د فطرت هم خلاف ته او د طبیعت خلاف کارونه دي، نو مکروه کار دی خوله کې لاړ، اگر چې په هغې روجه نه ماتېږي، ځکه د بار نه خو څیز لاندې دننه نه دی تللی بلکې خوله کې دی، خو دا ده چې خوله کې لاړې راجمع کول او هغه بیا تیرول دا یو مکروه کار دی. د یو څیزو خوله کې وال، لکه مثال په طور د جوله ده، چنګم ورته نن سبا خلک وایي، دا چنګم جوله، اوس دې کې بعضې خو داسې چای کې ذایقه وي، خو بعضې داسې وي چې هغه شوګر فري وي. دا فالج چې څوک وایي په خولې باندې، نو هغوی ته بیا ډاکټران وایي چې ته جوله خوله کې وخه چې د خولې ورزش دې کېږي. اوس دغه جوله اگر چې هغه خو هغه شوګر فري خلک وړي، هغې کې هېڅ ذایقه نشته، خو دا جوله وال په خولې کې دا مکروه دي. که ذایقه پکې وي خو بیا خو روجه پې خرابېږي، خو نه ذایقه نشته، خو هسې خوله کې وال د هغې هغه مکروه دي، دا نه دي وال پکار. او بعضې زنانه وي هغه کټوی سکي، نو چې کټوی سکی، اوس د هغې دوه حالته دي. یو خو دا حالت دی چې ستا کور کې څوک واړه نشته چې یاره دا کټوی وسکي چې مالګه پې پوره ده او که پوره نه ده، نو بیا به ګوري چې یاره په کور کې خاوند غوسناک دی او که غوسناک نه دی. نو که خاوند غوسناکي
او هغه خپکیږي په دې چې یاره کټوی کې د مالګه پورای نو بیا اوسه که خیر دی خو کنه خاون غوسناک نه دی او هغه نه خپکیږي کور افراد په هغې نه خپکیږي که مالګه کموي او که زیاتی نو خیر دی کنه مالګه کموي نو سړی په ځان ته وروسته واچوي کنه نو بیا سکل د هغې هغه مکروه کار دی خو که خاون غوسناک وي او کور کې خلک خپکیږي په دې نو بیا زنانه ته مکروه نه دي خو په دغه بل صورت کې مکروه دي نو د دې دا خو فقهاو ذکر کړي دي بل د دې غیبت نه ځان ساتل اوس اگر چې روجه خو پې ماتیږي نه خو د روجې هغه ټول ثوابونه هغه ختمیږي پې داسې ده لکه د چې روجه نیولې ني نو اگر چې ستا روجه ماته نه شوه په تا قضا نشته دروغ دې ووې غیبت دې وکړه چغلي دې وکړل کنځل دې وکړل نو دا ټولې خبرې داسې دي چې دا مکروهاتو کې راځي دا خو مکروهاتو تاسو ووې زه پکې د ځانه لږ شانتې مستحبات هغه کوم چې دا مستحبات هم لږ ضروري دي یو خدا د چې سحري کول دا مستحب عمل دی چې پښمنې مونږ څه ناسه کوو ډېر خلک نه کوي بس د شپې خوراک وکړي او بس وده شي یو دا ده چې سحري لږ وروسته کول چې لږ وروسته شي اخري ټیم کې وشي نو دا یو مستحب عمل دی ضروري نه ده خو مستحب دی او یو په روژه ماتي کې تلوار کول مونږه ډېر خلک مونږ هم روژه ماتي داسې کوو غون ناست یو نو بعضې کسان دي را سره هغه اوس نور ځایونه شعوري مونږ روژه ماته کوو یو جومات ځان به مخکې کېږي یو منټ او یا نیم مخکې او یا وروستو هغوی حقه ناست دي د خپل جومات ځان ته چې یاره دا نو وروستو کوي روژه ماتې افطاره کې تلوار کول دا چې دی خو تلوار داسې نه چې ته د ټیم نه مخکې کې نه چې ټیم داخلي دی دا سوچ پکوي نو تلوار کول په افطاره کې دا چې دی نو مستحب عمل دی بل د جبې حفاظت دا مستحب دی ما مخکې وي چې کنځل ني دروغ ني غیبت ني چغلي ني د دې خبرو نه ځان ساتل یو کله کله انسان ضرورت غسل ته راشي نو غسل بیا د سحري نه مخکې کوشش دا مستحب دی چې سړی پاک شي ځکه هغه تهجد پاتې شي یا سحري په دغسې غسل حالت کې کېږي اگر چې جایز دی خو مستحب دا ده چې ته د هغې نه مخکې ځان فارغ کړي او مستحب دا دی چې غصې نه خلک ځان وساتي ځکه دا د صبر میاشت ده پیغمبر علیه السلام فرمایي هو شهر الصبر نو صبر پکې پکار دی غصه نه ده پکار لوګه به وي تنده به وي د چا خبرې به وي نور به څه سختي وي تکلیف به وي خو چې سړی د غصې نه ځان وساتي او داسې د خواهشاتو شهواتو لذاتو نه د لذاتو نه ځان ساتل دا یو مستحب عمل دی په دې روژه کې مونږ بس ګورو چې څه داسې ښه شی تیار شي او مونږ خامخا ښه شي وخورو دا د نفساني خواهشات دي لذات نو داسې لذیذ څیزونه هیڅ حاجت نشته مستحب دا دی چې ساده خوراک وکړه خیر دې ستا د ترسکونه او داسې ډېر زیات دا دي نه وي نو دا مستحب دی د لذاتو نه ځان ساتل دا مستحب دی صحیح او زه ته دا وایم خلک دي دا فلان کې بکري ده او دا فلان کې بکري ده او لګیا دي نمونه یې نه اخلم بیا به خلک وایي جوړې دا خو انخطي مونږ د وټلو پسې او دا وټلو کې دا لګیا دا خوراکونه او دا نو د دې نه ځان ساتل پکار روژه کې دا صحیح بالکل قدرمند کوتن